السلام علیکم ورحمت الله. څه کله تاسو یو امپورټ والا ګاډی ریسیو کو یا یې واخلو او تاسو ته دا پته ولګي چې دی کوم د ټیرونه دي دا په تاسو ملک کې چینج نه دي شوي یا تا که ریسیو کړلو نو تا ته به ډیفینیټلی پته وي چې د ټیرونه چینج نه دي شوي نو فورن ټیرونه چینج کا. صحیح دی. هغه وجه دا یې سپورټ به دا چې کوم دی په میاشتو کلونو ویلاړ وي یا کوم ځای نه سره رسي هغه ځای کې ډېر وخت پرې ویلاړ وي که تو کې خو دا ټایر بالکل ټیک لاګي صحیح شو خو دا بعض اوقات ایکسپایر وي. صحیح دی. او ته چې کله په روډ باندې واخلې نو ټایر درته بیا ډزېدلی وي او ښه مضبوط اکسیډنټ د کړی وي. هغه نه علاوه د ګاډي انجن آیل کوشش وکړه چې مغزي کې چینج کړي. صحیح دی. یا ګاډی په ریکوري باندې راواخله یو ځای ته یې بوځه هغه کې دا ورته چینج کا. ګیر آیل لازم چینج کا. صحیح دی. هغه نه علاوه کولنټ خامخا چینج کا. بریک آیل خامخا چینج کا. د پاور سټیرنګ دی نو پاور سټیرنګ آیل ورته چینج کا. صحیح دی. دا فورن وکړه. که چیرې دا ته ونه کړل نو تا ته انجن سیز کیدی شي ګیر هم درته خرابېدی شي نو ډېرې مسایل درته کیدی شي. دې د وجې نه چې امپورټ ګاډی کله ریسیو کړې ټایرونو به خاص خیال وساتې هغه ټایم څومره فلویډ دي دا به ته ټول چینج کړې څه تا ته بیا څه مسله ونه شي. هغه د بعد د ګاډی ډرایو کوه پوه شوې اور سیف ډرایو کوه. ټیک شو. مننه. آباد اوسو.